سلامونه دوستانو، تمه ده روغ او جوړ بوی. څنګه کولی شو دوستانو دا ډول سندرې په اے آی باندې دوستانو جوړې کړو او بیا پر یوټیوب، فیسبوک یا ټیک ټاک یا نورو سوشل میډیاو کې اپلوډ کړو، تر څو موږ تاسو دوستانو خپل اکاونټونه هم پې مونیټایز کړو. د دې تر څنګ زموږ دغه کوم پیج ارت چې وي یا چینل دی هغه مخکې هم دوستانو ورسره لاړ شي. نو څنګه کولی شو راشئ لومړی دغه ویډیو دوستانو تاسو سره وګورئ. مسافر ډلې ډلې راغلل، زما د یار ګډه ورستی دی را بشینا، زه یې په دوه سترګو مین یم، که خلک نور ښه دوستانو دغه هم راسره وکتله، راشئ او دغه هم دوستانو تاسو راسره وګورئ. نو څنګه دوستانو کولی شو د اے آی فارمټ سره دغه ډول ویډیوګانې دوستانو یا دغه ډول سندرې جوړې کړو. مکمل ایډیټ بشپړ لارښود په همدغه ویډیو کې دوستانو راسره وګورئ. ویډیو مه سکیپ کوئ. که زموږ چینل ته دوستانو تاسو نوي راغلي وای نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو ضرور درسره لایک کړئ، ځکه چې ستاسو په لایک باندې هیڅ نه کمیږي او زموږ ګټه دوستانو دی. د دې لپاره تاسو دوستانو یو دوه شیان ته ضرورت لرئ چې لومړی دوستانو یو پروتون په نوم وی پی این له پلی سټور نه راډاونلوډ کړئ او رابشئ همدغه وی پی این به دوستانو تاسو راخلاص کړئ. کله مو دوستانو پروتون وی پی این راخلاص کړئ، راځو په کنیکټ باندې کلیک اخلو. دغه دوستانو موږ تاسو کنټري هم چینجوي دوستانو، تاسو کتلی شئ دا بل نورو هیوادونو سره کنیکټي کې دوستانو موږ تاسو هغه لوکیشن چې دی هغه دوستانو دغه بدلوي. نو کله مو چې پروتون وی پی این دوستانو تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړو، له هغې وروسته دوستانو تاسو راشئ، تاسو به راشئ جیمین اپلیکیشن تاسو پیژنئ او لیدلی مو دی، کتلی هم دوستانو ټولو سره په موبایل کې شته دی، او بیا به راشئ جیمین اپلیکیشن راخلاص کړئ دوستانو تاسو. نو زه هم راځم جیمین اپلیکیشن په خپل موبایل کې دوستانو اوس راخلاصوم. ښه دوستانو دلته موږ ته یو اپشن راکوي چې کریټ میوزیک دی دوستانو، راځو په همدغه میوزیک باندې کلیک ورته اخلو او په دغه ځای کې دوستانو موږ تاسو راځو دغه لومړی یو انتخابوو، راځو همدغه انتخابوو دوستانو. کله مو چې دا انتخاب کړ راځو هغه بیتونه هر څه مو چې راخیږي دوستانو همغه اوس دلته موږ تاسو ورته راخلو. ښه نو دوستانو کله مو چې تاسو ټاپې یا بیتونه دوستانو راواخیستل، ما هم دغه راخیستی دي، تاسو کتلی شئ. لومړی مې هم ورته ولګو، دوهم هم دوستانو. نو اوس راځو په پورته برخه کې موږ تاسو ورته لیکو چې په دغه ټاپو دوستانو دا زه یو ځل ورته لیکم، په دغه ټاپو باندې راته یوه سندره جوړه کړه چې افغاني موزیک ولري. ښه دوستانو دغه مو چې کله ورته ولیکل، مثلا په دغه ټاپه باندې راته یوه سندره جوړه کړه چې افغاني میوزیک ولري، طرز یې ښایسته افغاني وي چې زیات خلک یې خوښه کړي دوستانو دغه سندره. نو رابشئ لاندې دوستانو دغه ټاپې هر څه درسره هغه ورته واچوئ، که بیتونه دوستانو ورته لیکئ. نو کله چې راغلی دوستانو دغه هر څه مو ورته پوره کړل، کمپلیټ مو کړل، بیا به راشئ په دغه برخه کې به دغه غشي باندې دوستانو کلیک ورته واخلئ. کله مو چې په دې کلیک ورته واخیستلو لږ دوستانو تاسو ورته منتظر شئ. اوس موږ او ستاسو دوستانو دغه اوس جوړیږي. تاسو کتلی شئ دوستانو دلته نو دوستانو تاسو کتلی شئ جنریټینګ یور میوزیک دوستانو زموږ هغه کوم ټپې چې ورته لګلې هغه یا لنډۍ یا هر څه چې وي دوستانو همغه اوس موږ ته دلته دوستانو جوړوي. لږ انتظار باسو دوستانو. ښه دوستانو دغه وایي چې ستاسو د غوښتنې سره سم ستاسو د ورکړل شویو ښکلو پښتو ټپو په اساس یوه نوې سندره جوړه شوې ده. په دې سندره کې هڅه شوې ده چې د شعر مینه او ښکلا د معاصره میوزیک له ځانګړي طرز او سټایل سره یو ځای شي، تر څو یو زړه راښکونکی او متفاوته بڼه دوستانو ولري. نو سندره دوستانو دا د چمتو دی. اوس راځو په دغه ځای کې دوستانو کلیک پرې اخلو. کله مو چې کلیک پرې اخلو دغه اوس موږ ته دوستانو پلی کېږي. لږ منتظر کېږو، تاسو به اوس وګورئ چې دغه به موږ ته دوستانو دلته پلی شي.
تاسو ګورئ دوستانو، تاسو کتلی شئ دلته ښه نو دوستانو ما یوه باره هم ورته ولیکله، نو تاسو هم دوستانو هر ډول چې غواړئ کوم طرز هر څه چې غواړئ مکمل دلته ورته لیکئ، هر څه ستاسو دوستانو برابروي. نو زه دغه هم ورته لیکم تر څو په دې باندې هم دوستانو ماته یوه سندره جوړه کړي په دغه ټاپه باندې. نو لږ دوستانو انتظار ورته باسم تر څو دغه ماته دغه هم دوستانو جوړه کړي، که ښایسته نه جوړوله بېرته بیا دوستانو ورته لیکئ او بیا بېرته ورته لیکئ، تاسو ته په خپل تاسو په خوښه باندې دوستانو جوړوي. نو زه هم اوس ګورم دوستانو چې دغه کوم ډول جوړوي. ښه دوستانو اوس راځو دغه پلی کوو. ښه نو دوستانو راځو دغه سندره پلی کوو چې موږ ته یې جوړه کړه او ګورو. خلک دوستانو انټرنیټ ضعیف دی په همدې اساس. عشق چې راشي سړی ړوند شي، جینۍ د مصر ښار پرېږدي یار سره ځینا، ما نه یې یار په پښتو بېل کړه، د ملک زوی ځان ته هندوي ګډوینا. ښه دوستانو دغه سندره تاسو وکتله چې موږ ته په څومره ښه طرز کې دوستانو وویله. ډاونلوډ لپاره به راشئ، په همدغه ډاونلوډ به کلیک ورته واخلئ. پورته دوستانو تاسو ویډیو هم ډاونلوډولی شئ او دلته تاسو کولی شئ آډیو یعنې MP3 کې هم دوستانو ډاونلوډ کړئ، یعنې زنګ په شکل را به شئ، په همدې باندې به کلیک واخلئ، دا به تاسو سره دوستانو ډاونلوډ شي. او یوه خبر دوستانو درته کوم، دغه کې تاسو په جمینۍ کې کولی شئ چې 13 ثانیې ویډیو دوستانو جوړه کړئ یا سندره جوړه کړئ، ځکه چې دې نه پورته دوستانو نه جوړوي. نو څنګه مکمله سندره 4 دقیقې یا 5-6 دقیقې جوړه کوو، مکمل طرز یې ورته برابر کړو، ایډیټ یې کړو، ټول کار دوستانو پکې خلاص کړو، ایډیټ هر څه برخه. نو راتلونکي ویډیو کې دوستانو همغه طریقه درته ښیم. دغه ویډیو د همدې لپاره وه چې لنډ شارټکټ دوستانو ما تاسو لپاره وښودلو چې څنګه په دې باندې سندرې جوړې کړو. نور چې تاسو هر ډول طرز هر څه برابروئ هغه تاسو دوستانو کولی شئ ورته برابر یې کړئ. خو دغه ویډیو تر همدې ځایه راتلونکي ویډیو دوستانو تاسو درسره وڅارئ او زموږ چینل دوستانو سبسکرایب کړئ، دغه ویډیو هم لایک کړئ، زموږ نورې ویډیوګانې هم لایک کوئ تر څو هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو دوستانو در ورسېږي. نو تر بل ویډیو په لوی الله